ډیر خشته پروګرام او ډیر ښکلی ایونټ ارګنایز کړو دی ایجوکیټرز دلته چې څومره هم ټیبلوز شو څومره آیټمز هغې پیش کړه نو دا د دې خبرې نشاندهي ده چې دوی په ماشومانو ډیره زیاته خواري کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ملګری اجمل شاه یوسفزی او شیشه ده د پښتو ون. ګرانو ملګرو، نن په دی ایجوکیټر سکول بغداد النور کیمپس کې اینول کارنیول اینول سالانه تقریبي تقسیمی اسناد دلته کې مختلف ملمانو چیف ګیسټ چې کومونو هغه تحصیل میر حمایت الله معیار صاحب او دغه رنګه میډیم تانیا ګل مختلف پیرنټس چې کوم دي نو د سټوډنټس دلته کې ملمانو د دې لپاره د ډېر ښکلي پرفارمنسز چې دي نو ماشومانو وړاندې کړل. دلته کې موږ سره میډم تانیا ګل صاحبه موجود ده، هغې سره یو څو خبرې کوو. جی السلام علیکم میډم. وعلیکم السلام. فرسٹ اف آل خو تاسو ته زه د ایجوکیټر النور کیمپس په سالانه تقریبي انعامات کې ویلکم کوم. ډېره مننه. څنګه پروګرام تاسو ته څنګه ولګېد؟ جی د ایجوکیټر سکول ایڈمنسټریشن او د ډایرکټر صاحب د ټول سټاف ډیره شکریہ چې نن زه دلته انوایټ کړم. ډیر خشته پروګرام او ډیر ښکلی ایونټ ارګنایز کړو دی ایجوکیټرز دلته چې څومره هم ټیبلوز شو څومره آیټمز هغې پیش کړه نو دا د دې خبرې نشاندهي ده چې دوی په ماشومانو ډیره زیاته خواري کوي ځکه چې د آیټمز نه موږ ته پته ولګېده. نو زه د ایجوکیټر سکول سیسټم ته ډیره زیاته مبارکي ورکوم د دې ایونټ په کامیابی سره ارګنایز کولو باندې. تھینک یو میډم. ډیر ویورز دې ټایم کې ما سره د ایجوکیټر النور کیمپس بغداد مردان ډایرکټر جناب علي خان موجود دی. سره تعارف محتاج نه دی، نامي ګرامي براډکاسټر دی. سره د ننني ایونټ حوالې سره خبرې کوو. السلام علیکم علي خان. وعلیکم السلام اجمل شاه یوسفزی. I am thankful to you. You are being here with us. ډیر مننه جی. فرسٹ اف آل ډیر مبارکباد د پښتو ون طرفه زماره طرفه ډیر ښکلی مزیدار ایونټ شو. یقینا کومونګه د ایجوکیټر ته وګورو د بیکن هاوس یو داسې سیستم دی چې په ایجوکیشن سره کو کریکولم اکټیویټیز باندې زور ورکوي. لږ مونږ ته د ایجوکیټر د ایجوکیشن حوالې سره د کو کریکولم اکټیویټیز باندې چې تاسو کوم فوکس ساتئ د حوالې سره څو خبرې وکړئ. تھینک یو ویری مچ چې تاسو ماله مقرره کړه. د ایجوکیټرز زمونږ چې کوم تعلیمي معیار دی او یا زمونږ کوم تعلیمي طریقې کار دی نو هغه صرف سبق نه دی، صرف الف بیتی نه دی ښودل، صرف ماشوم ته اے بی سی نه دی ښودل، بلکې ماشوم ته لایف ښودل دی او په لایف باندې آرټسټ سړی پوهېږي دا ژوند به څنګه تیرو، ژوند به په کومه طریقه تیرو. څنګه چې په سپیچز کې خلک ووایي چې انسانان خو شته خو انسانیت نشته، نو په ماشومانو کې په انسانانو کې انسانیت راوستل دا د ایجوکیشن د ټول نه غټ مقصد دی. دې ټایم کې ما سره اجازه الحسن صاحب موجود دی، پروټوکول افیسر د اسټیبلیشمنټ ډیویژن او د ایجوکیټر چې کوم دا سالانه تقریبي انعامات تقریبو په دې کې دی ګیسټو دې سره خبرې کوو. السلام علیکم اجازه صاحب، څنګه؟ وعلیکم السلام. ټیک ټاک. تاسو ښه؟ ډېره مننه. څنګه ایونټ هم انجوای کوو که نه؟ ماشومانو خو ډېر ښکلي طریقې سره ډېر مزیدار پرفارمنسز وکړل. مننه خو ستاسو چې موږ هم د ښکلي ایونټ ته راوغوښتلو، ډېر خوند یې وکړو. ماشومان ماشاءالله ډېر اکټیو، ډېر ښکلي ټیبلوز موږ ته پیش کړل. د هغې نه علاوه چې کوم ما د والدینو هغه شرکت ولیدو د هغې جذبه مې ولیدله نو ډېر زیات خوشحاله شوم. ډېر خوندونه هم ترې واخیستل. زده کړه ناظم صاحب پکې ډېرې ښکلې خبرې وکړې. د هغې نه علاوه چې نور کوم مشرانو هغې ډېرې ښکلې خبرې وکړې، زده کړه هم ترې وکړه او ماشومان الحمدلله د سکول چې کوم دی د ایجوکیټر سکول ډېر اکټیو ماشومان دي، تکړه ماشومان دي او ډېر خوشحاله شوم. جی اجازه صاحب، څنګه وړوکوټوالي درته رعایت شو که نه؟ مونږ چې څه ټایم کې په سکولونو کې نو دقه رنګه هغه محنت او کوشش به نه وخت تېرېدو سره چې دی نو سټوډنټس هم محنت کوي خو ټیچرس ترې کار اخلي. په صوفه باندې ناست یم او ډایرکټر صاحب سره مې دا خبره ډسکس کړه. ما ویل چې کله د ادبیات ہے دعا بن کې تمنا میری دا دعا چې کله کېدله نو ما وتل ماته ناسټلجیا وشوه. مې زه لاړم د خپل سکول ټایم ته، چندوتارو مې تو مرغوزارو مې تو هغه به ویله کېدله، دا دعا به ویله کېدله. زه په خپل هم کمانډر وم نو هغه بالکل ماته خپل تصویر غونډ د سکول د وختونو ماته مخې ته شو. نو ماشومان الحمدلله لګیا دي او سټرګل نه بغیر په دې دنیا کې زما په خپل خیال څه نه کېږي. سټرګل ضروري دی، د الله نه به غواړي او سټرګل به کوي. ملګرو دې ټایم کې ما سره د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ عبدالولي خان یونیورسيټي پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ چیرمن جناب منظور صاحب موجود دی. دې سره د ننني ایونټ حوالې سره خبرې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه جی ایونټ هم انجوای کو او ما ته خو پکې خپل ورکوټوالي رایې دی، تاسو څنګه څه محسوسول؟ جی نه دا خو وی همیشه چې کله داسې قسم ایونټ سي خاص کر چې دا ملت دا سیوته ملي سیزونه چې پکې راشي نه کې هغه انګلیش کې وی کنه ګوز بمز هغه سړی باندې غونی لشي هغه جذبه راوچته شي، هغه ایموشنز راشي، فیلینګز راځي.
او زه به دا وایم چې دی چې کوم ټیچرز څونه مهنت کړو او کوم د ماشومانو چې کوم سټنټس ورکړو د هغې دپاره ماته خو اپریسیشن ما لپاره زه وایم چې دا هغې دپاره ډېر وړوکی ورډ دی د هغې پرفارمنس بالکل سټنینګ پرفارمنس و ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه یې وکړه او زه په فرست ټایم رالم دلته دیله خو لکه امید لرم چې بیا کوم انوایټ کړي نو خامخا به راځم د بچو سکول کې داخلول او فیس داخلول دا ځان له یو خبره ده د سکول سلیکشن ځان له یو خبره ده خو بیا د بچي په هره مرحله کې او په هره لحظه کې د هغه سره شریک او شامل پاتې کېدل دا ډېر زیات ضروري خبره ده او نن چې ما دا وکتل نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې نن کافي تعداد کې تاسو چې څومره سټوډنټس دي نو ماته ښکاري چې د هغې لږ ډېر څوک نه راغلي نو ډېر زیات مور پلار راغلي دي نن به دي ګرانو ملګرو تاسو د ایجوکیټرز کوم چې د بیکن هاوس پروجیکټ دی النور کیمپس بغداد د تقریبي تقسیمي انعامات احوال چې دی نو کته امید لرم چې نن پروګرام به تاسو انجوای کړي مونږ سره اوسئ پښتون سره اوسئ ښکلي او ښایسته پروګرامونه په دې باندې ګورئ نن لپاره هم دومره اجمل شاه یوسفزی به بیا په یو ښکلي او ښایسته موقع باندې تاسو ته مخاطب کیږي د الله په امان